د چهارشنبې په ورځ د هلمند د کجکي بند یو بل توربین هم ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د تازه فعاله شوي توربین چارې د ترکیې د واویا رغنیز شرکت له لوري مخته وړل شوي دي چې د 100 میګاواټه برېښنا د تولید وړتیا لري او ورباندې 160 میلیون ډالر لګښت راغلی. د کجکي بند دغه پروژې د پرانیستنې پر مهال افغانستان کې د ترکیې سفیر ویل چې د کار کیفیت یې لوړ دی او دا به سیمه کې اقتصادي پرمختګ ګړندی کړي. Kajaki Barajı'nın insan refahını arttırması ve ekonomik kalkınmayı desteklemesinin yanında tarımsal üretime de katkı sunması hedeflenmektedir. Barajın hayata geçmesiyle sulama imkanları artacak, alternatif tarım imkanları yaratılacak, tarımsal verimlilik artış gösterecek. کجکي د 100 میګاواټه برېښنا د پروژې د پرانیستنې پر مهال د رئیس الوزرا مرستیالانو ویل چې نړیوالو په افغانستان کې د خپل 100 کلن عصر پر مهال پراخ فساد او جګړې ته لار هواره کړې وه چې له همدې امله د بنسټیزو پروژو د عملي کولو مخه نیولې وه او د عام افغانانو ژوند یې له ستونزو سره مخ کړی و. متاسفانه چې هغه خلکو د ملت لپاره د ولس لپاره داسې څه نه دي کړي چې موږ یې چاته اوس لاس پر دغه باندې ورته وښیو چې دغه کار هغې ادارې کړی دی سره د دې چې ټوله ملکونه د دنیا چې کوم اقتصادي ملکونه وه هغه هم ورسره وه. تمام تأسیسات و زیربنای این وطن را از بین بردند و هزاران فرزندان رشید این وطن را با گوانتانامو، با کشتی‌های بحری، با گرام بدون هیچ نوع محاکمه سالها نگاه کردند. دغه مراسم ته د بهرنی چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانکزي ویل چې د اقتصادي مهمو پروژو عملي کول د دوی لومړیتوب دی او هڅه یې دا ده چې له دې لارې افغانستان کې رامنځته سوی اقتصادي بحران هرڅه ژر مهار کړي. نور جهاد ختم سو، دښمن له سرحداتو په میلیونو په لکونو په زرګونو کیلومتره او مایله تښتېدلي دي لرې، خو زموږ په مخ کې ډېرې مهمې نورې دندې دي چې هغه اقتصادي جهاد دی چې باید موږ یې وکړو په اول قدم کې. دا ملک یو بیچاره فقیر او مظلوم ملک دی. کجکي د هیواد په کچه د برېښنا له سترو تولیدي بندونو څخه شمیرل کیږي چې تولیدي برېښنا یې کندهار او هلمند کې مصرفیږي. مسؤلین ویلي د کجکي بند د توربینونو د نصب له پروژې وروسته به د دغه بند د ارتفاع د لوړولو پر پروژې هم غور کوي.